الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامي امارت محترم مسؤلینو، د بهرنۍ او کورنۍ تولیدي شرکتونو محترمو نمایندګانو، سوداګرو، پانګوالو، د رسنۍ استازو او ټولو محترمو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویاړو چې یو ځل بیا په افغانستان کې د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ملي او نړیوال نندارتون د درېیم ځل لپاره د هېواد اقتصادي ودې او د داخلي او بهرنیو تولیدي محصولاتو د معرفي او بازار موندنې په موخه جوړیږي. دا ډېره روښانه ده چې د سیمې او نړۍ هېوادونو ترمنځ سوداګریز مناسبات او اړیکې د سوداګرۍ په یو ډېر مهم اصل یعنې نسبي او مطلق فوقیت ولاړ دي. تر څو له منابعو څخه اغېزمنه ګټه واخیستل شي او د نړۍ هېوادونه د مختلفو تولیدي محصولاتو، صنایعو او ټکنالوژي په برخه کې خپلې اړتیاوې په سمه توګه پوره کړي. په سیمهییز او نړیوال تجارت کې د نړۍ هر هېواد ځانګړی ځای او اهمیت لري، ځکه چې هر هېواد د تولیداتو او محصولاتو په برخه کې ډېر امکانات وړتیاوې لري، چې دا چاره د سیمهییز او نړیوالې سوداګرۍ اساسي اړتیا او لامل ګڼل کېږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه په ننني نړیوال نندارتون کې په 700 غرفو کې د داخلي او خارجي شرکتونو مختلف تجارتي، صنعتي، زراعتي، خدماتي او نور محصولات نندارې ته وړاندې کېږي. په دې محصولاتو کې د افغانستان د ټولو ملي سکتورونو مشهور تولیدات او محصولات لکه قالینې، لاسي صنایع، تازه او وچې میوې، معدن، زعفران، ماشینالات، ساختماني او لوجستیکي وسایل، د داخلي شرکتونو تولیدي درمل، خوراکي توکي او ډېر نور شامل دي. همدارنګه د بهرنیو شرکتونو یو شمېر مهم او باکیفیته تولیدات او محصولات هم نندارې ته وړاندې شوي دي، چې دا به د محصولاتو په خرڅلاو او ګډ بازار موندنه کې مهم فرصتونه رامنځته کړي. په ننني سوداګریز نندارتون کې به د داخلي او بهرنیو محصولاتو د معرفي او پېژندنې له مخه له یوې خوا د هېواد داخلي صنایع تقویه شي او له بلې خوا به په نندارتون کې د ګډون کوونکو هېوادونو او بهرنیو شرکتونو سره سوداګریز اړیکې پراخه او پیاوړې شي. په دغه نندارتون کې وړاندې شوي داخلي تولیدات او محصولات د افغانستان د خلکو، پانګوالو او صنعتکارانو د زیار او هڅو پایله ده. زموږ هېواد د لاسي صنایع، صنعتي تولیداتو، وچو او تازه میوو، کرنې او نورو برخو کې بېمثاله وړتیاوې لري. تولیدات او محصولات مو نه یوازې د کیفیت له اړخه نړیوال معیارونه پوره کوي، بلکې د سیمې او نړۍ په کچه متفاوت او بېساري دي. نننی نندارتون د هېواد د تجارتي محصولاتو او تولیداتو په برخه کې د سیمې او نړۍ هېوادونو ته د افغانستان توانایي او ظرفیت ورښیي. دا ډول نندارتونونه کولی شي چې له هېوادونو سره د تجارتي اړیکو په پیاوړتیا مثبت اغېز وکړي او زموږ محصولات او صنایعو ته نړیوال بازارونه پیدا او پراخ کړي. د ټولو داخلي او بهرني شرکتونو محترمو استازو، تجارانو او پانګوالو څخه د زړه له مننه کوم چې موږ سره یې په دې نندارتون کې ګډون کړي او خپل باکیفیته تولیدات او محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. انشاءالله د دوی د محصولاتو لپاره به په افغانستان او نورو هېوادونو کې مناسب بازارونه او د خرڅلاو فرصتونه وموندل شي او متقابلې سوداګریزې اړیکې به پراخه شي.
د بهرنیو هېوادونو د شرکتونو محترمو نمایندګانو، پانګوالو او تجارانو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت د متقابلې اړتیا پر بنسټ د سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته پوره ژمن دي او په دې برخه کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ نه رامنځته کېږي. تاسې عملاً وینئ چې افغانستان پر امن او د هر ډول پانګونې لپاره مساعد دی. اسلامي امارت په ټوله معنا د پانګونې په ځانګړې توګه د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره کلک هوډ لري. بناءً ټولو بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده ده او کولی شي په افغانستان کې د پانګونې له مثمرو او غوره فرصتونو څخه لازمه ګټه واخلي. د هېواد داخلي شرکتونه، پانګوالو او محترمو تجارانو ته ډاډ ورکوو چې د محصولاتو د خرڅلاو لپاره به یې نه یوازې په داخل او بهر کې بازار مومي، بلکې د دوی د تقویه لپاره به د داخلي صنایعو څخه د ملاتړ مناسب سیاستونه طرحه او پلي کوو او د پانګونې او تجارانو د تشویق لپاره به اول اسانتیاوې لا ډېرې کړو. افغانستان بېمثاله کرنیز او صنعتي محصولات لري، خو په نړیوال مارکېټ کې د کمه حقوقو خریدار نه درلودلو یو اساسي لامل په معیاري توګه د پروسس او بسته‌بندۍ نه شتون دی. له کورنیو او بهرنیو پانګوالو څخه غوښتنه کوم چې په افغانستان کې د پروسس او بسته‌بندۍ معیاري شرکتونه او سړې خونې جوړې کړي، ترڅو په نړیوال معیار بسته‌بندي شوې او افغاني توکي په پراخه کچه خریدار ومومي. اسلامي امارت آماده دی چې ټولو پانګوالو ته لازم سهولیات برابر کړي. په پای کې ټولو هېوادوالو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د نړیوال درېیم نندارتون په لاره اچولو له امله مبارکي وایم او هیله لرم چې د سوداګریزو توکو او محصولاتو د معرفي دا ډول نندارتونونه به د هېواد اقتصادي ودې او سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي او د سوداګرۍ په برخه کې به نوی باب پرانیزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د نندارتونونو مسؤل او نورو دخیلو اړخونو څخه مننه کوم چې د نندارتون چارې یې په سمه توګه تنظیم کړي دي. له توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.